بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن درته د ادرینالین تسمم په باره کې معلومات درکوم چې دا کوم وخت کې اوورډوز کیږي. د ادرینالین سیستمیک تسمم هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیر زیات مقدار تطبیق شي او یا تطبیق په سهوي توګه د ورید له لارې ترسره شي. په دې تسمم کې لاندینی اعراض منځته راځي: ناارامي، خولې کېدل، د وینې د فشار لوړېدل، دماغي وینه بهېدنه، د زړه د ضربانو ګړندي کېدل او بطني فبریلیشن رامنځته کیږي. د ادرینالین موضوعي تسمم هغه وخت رامنځته کیږي چې د هغې غلظت ډیر زیات وي. په دې ډول تسمم کې د ادرینالین د انتشار په ساحه کې اسکیمیا رامنځته کیږي او د هغې سره د ساحې بیرته رغېدل ډیر زیات خراب وي. دوستانو یا ډاکټر صاحبانو، تاسو ته هیله کیږي چې کله هم ادرینالین استعمالوئ نو ډیر زیات د احتیاط څخه کار واخلئ، ځکه چې دا د مړینې سبب هم کیږي. په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو نور معلومات راشي. په ځان پام کوئ. الله مو مل شه. خدای پامان.